طالبان څنګه ولې ایران ته غوسه شول؟ سلام، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د ایران او طالبانو حکومت ناندرۍ ملا برادر وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د طالبانو حکومت د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغني برادر د ایران ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قیمي سره کتنه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. داسې ښکاري چې دا څرګندونې د ځینې ایراني چارواکو هغو څرګندونو ته غبرګون دی چې له طالبانو یې غوښتي ټولګډونه حکومت جوړ کړي. د ملا عبدالغني برادر د دفتر لخوا خپاره شوي بیان کې ویل شوي چې دې کتنه کې پر سیاسي، اقتصادي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې پر همکارۍ خبرې شوي دي. ویناپاړه زیاتوي چې نوموړي د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قیمي ته ویلي چې افغانستان د هیڅ هیواد کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او نه چاته اجازه ورکوي چې کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. ملا برادر ویلي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د طالبان د حکومت اړیکې پیاوړې شوي او پکار ده چې ګاونډیو هیوادونو د هیڅ چاته د دې فرصت برابر نه کړي چې د اړیکو ته زیان ورسیږي. په خپله قیمي او د ایران سفارت تر اوسه د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو ملا برادر د دفتر ویناپاړه کې د هغه له قوله ویل شوي چې هیواد یې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي ګټو خوندي کولو لپاره تل هڅې کړې دي. د ملا برادر څرګندونې ظاهرا د هغو ناندریو د لړۍ یوه برخه ده چې له څو ورځو راهیسې دوام لري. تېره چهارشنبې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو چارسمبالي ملا امیرخان متقي پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل زه ولې ستا په کورنیو چارو کې مداخله نه کوم؟ ته چې ما ته همیشه د همه شموله توصیه کوي، آیا تا په خپل هیواد کې هم شموله حکومت جوړ کړی؟ تا په خپل هیواد کې خپل حقوق ورکړي؟ زما په بندیخانو کې دومره بندیان نشته لکه ته چې اعداموي. ستا په هیواد کې زرګونه انسانان ورک دي، څوک یې پوښتنه نشي کولی. ورپسې د ایران د بهرنیو چارو یوه مرستیال سید رسول موسی پر ټویټر یا اوسني ایکس یوه بیان کې ټولګډون حکومت رامنځته کول د طالبان د حکومت نړیوال مسؤلیت وباله او زیاته کړه چې له دې مسؤلیته تېښته نشي کېدی. له دې سره هم مهال افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قیمي د ایران عربي ژبې تلویزیون چینل العام د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان کې ټولګډونی حکومت شته ویلي افغانستان کې امنیت او ټیکاو سیاسي ټیکاو پورې تړلی افغانستان کې دی. وایي حکومت نوعیت افغانانو پورې اړه لري او ایران یې د افغانانو غوښتنې ته درناوی لري. خو قیمي زیاتوي افغانستان کې تجربو ښودلې چې کله یوه ډله واک ته رسېدلې په یوازې سره یې دوام نه دی کړی. له دې وړاندې هم ایراني چارواکو د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو په وار وار غوښتنه کړې چې طالبان دې د دوحې تړون له مخې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. خو طالبان چې نږدې ټول لوړپوړي چارواکي د طالبانو ډلې غړي دي خپل حکومت ټولګډونه بولي او په دې اړه غوښتي دي د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼي.